راځئ لږ فکر وکړو چې 7 جمع 6 څه معنی او غواړم تاسو ته وایم چې ویډیو یې لږ ودروئ او خپل لږ څه فکر وکړئ. فکر کوم چې یو لنډ مرور به مو پرې کړی وي. راځئ پیل یې کړو. دا د 7 شیانو په توګه قبلو او جمع 6 نور شیان. نو فکر وکړئ چې ټول څومره شیان لرو. مثال په توګه دا د 7 دانو رومي بانجانو په شکل سره ښودلی سو. 1 رومي بانجان، 2 رومي بانجان، 3 او 4 رومي بانجان، 5 6 او دې ته 6 دانې نور هم ورزیاتوو. فرض کړئ چې دا ګورګوري دي. موږ د میوې ټول مقدار په نظر کې نیسو. نو 1 2 3 4 5 6 ګورګوري. ښه، موږ دلته په مجموع کې څو ټوټې میوې لرو؟ له 7 څخه به یې شروع کړو. دا یې 7 که همداسې یې وشمارو دا 7 او همدارنګه دا 8 کېږي. 9 10 11 12 او 14. نو ټول 14 ټوټې میوه لرو. یعنې د میوې 14 ټوټې. بله کومه لاره لرو چې پورتنۍ جمع پرې بیان کړو؟ د دې د بیان لپاره د عددونو له محور څخه هم ګټه اخیستلی سو. راځئ دلته د عددونو یو محور رسم کړو. اجازه راکړئ چې په داسې رنګ یې ولیکم چې تر اوسه پورې مې نه وي کارولی. د عددونو یو محور لرو. داسې په دې ډول باندې. د عددونو محور له 7 څخه شروع کولی سو. دلته له 7 څخه او غواړم چې 6 نور هم ورزیات کړم. غواړم په همدې محور کې 6 عددونه نور هم ورزیات کړم. دا 1 2 3 4 5 6 او په همدې شکل نور هم ادامه ورکولی سو. نو دا 8 9 10 11 12 14 کېږي. البته دا باید وایم چې تاسې دوام ورکولی سئ. کولی سئ تصور یې کړئ چې دا 7 جمع 6 له 7 څخه شروع کوو او 6 قدمه نور هم د عددونو په محور کې وړاندې ځو. 1 2 3 4 5 6 بیا مو هم 14 لاسته راوړل. او د دې کار لپاره بله لاره دا ده. وګورئ له 7 څخه مو شروع کړ، 3 نور مو ورزیات کړل چې 10 سي او 3 نور هم باید ورزیات کړو تر څو پورې چې 14 سي. او دا د هغه څه د منلو وړ ده کوم چې د 14 په واسطه ښودل کیږي. د 14 عدد په چپ طرف کې یو لري او همدغه یو د لسیز په ځای کې دی. نو دا د لسو یو مجموعه او جمع 3 دلته یې لیدلی سو. کله مو چې دا سره جمع کړل نو دلته دا د لسو یو ګروپ دی. دا د لسو یو ګروپ دی. د لسو دې ګروپ ته باید 3 نور هم ورزیات کړو. دا مو له لسو څخه پوره کړه او 3 نور هم لرو. ښه، کله چې 7 له 6 سره جمع کوو نو د لسو یو بشپړ ګروپ پوره کوي او 3 نور دلته پاتې کېږي. دلته دغه 3 او د دې لپاره بله لاره دا ده 7 جمع 6 د 14 سره یو شان دی، کوم چې 10 جمع 3 دي. او د 11 یعنې 10 جمع 3 21 یعنې 3 یو شان دي. 14 دا یې هم یوه بله لاره.